السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل کې که چیرې ستاسو د موبایل د والیم بټنان خراب وي او تاسو موبایل ته والیم نسئ ورکولی سئ والیم تیز کړئ یا سوکه کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو دارکن ته اپلیکیشن دروښیم چې د هغه په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې د موبایل اواز زیات او کم کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ وایي پرمیژن ریکوایر، دغه له تاسو څخه یو پرمیژن غواړي. دغه پرمیژن به الاو پرمیژن به دغه پرمیژن تاسو دغه ته ورکړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ته تاسو دغه پرمیژن ورکړئ دغه به تاسو الاو کړئ. دغه رقم بیا تاسو راسئ په شو والیم بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په شو والیم بټن باندې کلیک وکړئ دغه به نو تھینکس کوي، دغه به ستاسو د موبایل په بیکګراوند باندې ودرېږي. دغه رقم ملګرو دغه کم والیم بټنان چې دغه ودرېدل د موبایل په سکرین باندې، اوس زه غواړم چې د موبایل ته اواز ورکړم یا زیات یې کړم یا یې کم کړم. نو ګوره ملګرو تاسو کولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې د موبایل اواز زیات و کم کړئ. ګوره اوس موبایل سایلنټ شو، دغه رقم څخه بیرته زه غواړم چې دا زیات کړم، هغه دلته تاسو زیاتولی سئ او دا بټنان چې هر ځای تاسو غواړئ چې کښېږدئ هغه تاسو ښوولی هم سئ. نو په دغه ذریعه سره به تاسو کولی سئ چې بغیر بټنانو د موبایل اواز زیات او کم کړئ. که د هر چا د موبایل بټنان خراب وي نو هغه د دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي، ځکه په دغه اپلیکیشن کې دی کولی سئ که د موبایل بټنان خراب هم وي نو دی د موبایل اواز زیاتولی او کمولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. دغه سیټینګونه به تاسو کې وکړئ، دا کوم چې ما تاسو ته در وښول نو بیا به تاسو د موبایل اواز ډېر په اسانۍ سره زیاتولی او کمولی سئ بغیر بټنانو. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. که ویډیو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.